نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه خلاندو مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې غواړي چې طالبان ټول شموله حکومت اعلان کړي. ترکیه کابل کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې ویلي وو چې د هوایي ډګر د مدیریت او امنیت په برخه کې همکارۍ ته چمتو ده. اردوغان پرون CBS خبري شبکې ته ویلي چې افغانستان کې اوس حکومت ټول شموله نه دی او په خبره تر هغو چې ټول قشرونه په حکومت کې ونه ویني افغانستان کې به حضور ونه لري. طالبانو د هوایي ډګر په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې، خو له دې سره مخالفت کړی چې ترکیه د هوایي ډګر د امنیت چارې هم پر غاړه واخلي. بل لور ته ټاکل شوی د G20 سبا سه شنبه افغانستان په اړه بحث وکړي. روسي رسنیو پرون په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګي رویشین په حواله راپور ورکړ. نوموړي ویلي د G20 اساسي هوډ لري چې نیویارک کې د ملګرو ملتونو تر عمومي اسامبلۍ وروسته په متمرکزه ډول د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ایټالیا اوس د G20 دوره‌یي مشري پر غاړه لري او د سبا ورځې غونډې مشري هم د ایټالیا صدر اعظم ماریو درګي کوي. G20 کې د نړۍ صنعتي او هغه هیوادونه راټول شوي چې اقتصاد د پراختیا په حال کې دی. ایټالیا وايي طالبان پر رسمیت نشو پیژندلی خو له افغانانو سره به مرستې وکړو. ایټالیا ویلي د طالبانو حکومت پر رسمیت نشي پیژندلی خو له افغانانو سره به مرسته کوي. د رویټرز خبري اژانس په استناد د خبره د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر لیوجي دیمیو کړې ده. نوموړي ویلي نړۍ باید افغانستان له اقتصادي ناورینه وژغوري. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو پر رسمیت پیژندل ځکه ورته ستونزمن دي چې په خبره د طالبانو کابینه کې 19 کسان داسې دي چې په ترهګریزو فعالیتونو تورن دي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ته ننوتل خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. په کابل کې د ځینو سفارتونو او سیاسي استازولیو مشرانو د طالبانو له چارواکو سره جلا لیده کته کړې دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.